طالبان څنګه ملګرو ملتونو ته غوسه شوي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو عمومي ناسته د افغانستان استازیتوب پکې نصیر احمد فایق کوي. طالبان وایي دا څوکۍ زموږ حق دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پرځول شوي جمهوري حکومت استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان په استازیتوب د دې سازمان په غونډه کې برخه لري. ښاغلی فایق بي بي سي پښتو ته وویل هغه ریپورټونه سم نه دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. نږدې 2 کاله وړاندې کله چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی غلام اسحاقزی له خپلې دندې استعفا وکړه، پر ځای یې ښاغلی فایق وګمارل شو چې لا هم دغه سازمان کې د افغانستان رسمي استازی بلل کیږي. نوموړی زیاتوي نه یوازې موږ په عمومي ناسته کې برخه لرو بلکې په نورو کوچنیو غونډو کې هم ګډون کوو. ښاغلی فایق وایي د ملګرو ملتونو د پروتوکول له مخې د افغانستان د استازي نوم ځکه د ویناوالو په پای کې راوړل شوی چې په لومړي سر کې د هیوادونو ولسمشران، لومړي وزیران، بهرنیو چارو وزیران او بیا په پای کې دایمي استازي خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لپاره له خپلې خوا سهیل شاهین د استازي په ډول ګمارلی دی، خو په نیویارک کې د افغانستان استازولۍ نه ورکول کیږي. ښاغلی شاهین چې اوس په دوحه کې دی او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي، وایي دغه څوکۍ د دوی حق دی. نوموړی بي بي سي ته وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارات د طالبانو حکومت حق دی. په ټول هیواد کې له موږه پرته بل څوک حاکمیت نه لري. نړیواله ټولنه باید دا واقعیت ومني.